ننګرهار کې د تسلیمه کاکړ خصوصي روغتون مسؤلینو له دې امله د روغتون وسایل د سړک پر سر غوړولي چې غوښتل خپل وسایل د ورپېښو امنیتي ګواښونو او تهدیدونو له امله د احتراز په ډول وسوځوي. د تسلیمه کاکړ روغتون مسؤلین د دې ولایت په حکومتي ادارو نیوکه کوي چې د روغتیا پالانو په ګواښلو او باج اخیستلو کې له شته مافیایي کړیو سره مرسته کوي او د دوی په همکارۍ له دوی نه بېلابېل ډوله غوښتنې کوي. دوی وایي که امنیتي مسؤلین د ژغورنې لپاره عملي ګامونه وانخلي دا اعتراضونه به یې دوام وکړي. په هغه وخت کې چې دولتي ارګانونه یا امنیتي ارګانونو املاتل چا سره نه وي، هیڅکله د ښار د منځه څوک اختطاف کولی نشي، هیڅکله ښار منځ کې انفجار نشي کېدلی. خامخا دا مافیایي کړۍ دي، دا خامخا ځینې چارواکو سره به خامخا اړیکې لري. چېرته دا مشکلات په دې ساحه کې حل کېږي، حل دې شي که نه حل کېږي، نو موږ کېدای شي خپل د اعتراضونو ته دوام ورکړو او لوړو چارواکو ته کېدای شي کابل یا نورو مراجعو ته مراجعه وکړو تر څو زموږ د هغه واورېدل شي. په عین وخت د ننګرهار والي ویان عطاالله خوږیاڼي که څه هم په دې برخه کې ستونزې مني، خو وایي د یاد روغتون مسؤلینو ته له اخطار ورکوونکو یې یو تن نیولی او د نورو په لټه کې دي چې تر نیولو وروسته به رسنیو ته په تړاو یې بشپړ معلومات ورکړي. تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر روغتیاپالو له موږ سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې ده چې له دوی چا باج اخیستو هغه هم نیول شوي دي. له موږ له ټولو روغتیاپالو هیله دا ده چې دوی له موږ سره همکاري وکړي تر څو موږ هغه کسان چې هغوی باج اخلي نور نه ترسره کوي د هغوی په نیولو کې موږ بریالي شو. د اعتراض په ډول راټول شوي د روغتون مسؤلین وایي د پاکستان استخبارات غواړي چې د روغتیایي مرکزونو نه د پیسو په غوښتلو او ورته د امنیتي ستونزو په جوړولو دلته روغتیایي مرکزونه ناکام کړي تر څو هیوادوال د تل لپاره د روغتیا په برخه کې د پاکستان هیواد ته اړ شي.